پاکستان له افغان سفیر سره ډیر بد چلند کړی دی. په پاکستان کې افغان سفیر نن ورځ پاکستان بهرنیو چارو وزیر احضار کړی وو. د چې افغان سفیر د څه لپاره احضار کړی وو، پاکستان ترې څه غوښتي دي، په همدغه ویډیو کې ټول جزئیات را سره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. پاکستان افغان سفیر ته ویلي دي د داعش خراسان پاکستانی مشر اسلم فاروقي راوسپارئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په اسلام آباد کې افغانستان سفیر عاطف مشل احضار کړی او پاکستان ته د داعش خراسان څانګې د مشر اسلم فاروقي ورسپارلو غوښتنه ورڅخه کړې ده. د افغانستان ملي امنیت د حمل په 14 نیټه په یو بیان کې وویل چې د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر اسلم فاروقي له نورو مهمو جنګیالیو سره په کندهار ولایت کې نیولی دی. خو اوس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي اسلم فاروقي له افغانستان د پاکستان ضد فعالیتونو کې دخیل و او باید د نورو تحقیقاتو لپاره پاکستان ته وسپارل شي. اعلامیه کې ویل شوي دي چې افغانستان او پاکستان باید د ټاکل شوي میکانیزمونو په ګډون د تروریزم پر ضد فعالیتونو کې ګډ کار وکړي. اسلم فاروقي څوک دی؟ د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي اسلم فاروقي یا عبدالله اورکزی پاکستانی نظامی د پیښور نظامی مسؤل له ابو سعید باجوړي وروسته د داعش خراسان مشر او د کابل شور بازار د سیکانو په درمسال د بریح طرح و چې له 19 نورو کسانو سره یو ځای د افغانستان په سویل کې نیولی دی. عبدالله اورکزی د اسلم فاروقي په نوم هم پیژندل کېده. د اورکزیو د اخندزادګانو کلي اوسیدونکی او د داعش ترهګرې ډلې د خراسان څانګې والي هم دی. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.